شیعه دنیا دا شیعه دا فقه جعفریه چه توپونه وی دی فقه جعفریه وجود نشتا وجود فقه جعفریه د امام جعفر د مرگنا یو 900 کال رستو د شیعگانو مجتهدینو جوڑا کر د دې وجود نشتا فقه جعفریه د امام جعفر د امام ابو حنیفه استاد د امام ابو حنیفه چې کومه فقه ده نو استاد نه به څه زده کړي هغه فقه جوړه کړې دا د دو استاد دا د شیعو ملیانو دا چې په 15,000 او 10,000 روپۍ راکړي او د شیعګانو ماتمخانه کې بلو وهي بلو جړی او ځان له یوه څپېړه نه ورکړي دا ټکی مې پاړه چنار کې وکړو مل خدایم سټو باسه تاسو شیعه معتبر چې دي ځان نه وایي د شیعه ملیان چې دي سینه نه وهي نه کمیس وباسي او غریب ورته وایي چې هله په ځان راکېږئ دا ولې که سینه والو کې جنت دی نو دا ملا ولې کمیس نه وباسي لکه د ضیاءالحق صاحب ملیان تل چنکیږي لګیا دي چې بجلیګر ملا د شریعت بالخلاف کړی دی بجلیګر ملا د شریعت بالخلاف کړی دی چونکیږي را چونکیږي معلومات څه کار دی چې د شریعت بالخلاف څه زه خو نه شریعت بل تاسو ټولو نه اول حامي ځئ سوال مې یو سوال مې دی د دې جواب راکړه چې پرون چې په دې ملک کې ریفرنډم او صدر صاحب ته په مقابله کې هیڅوک نه وولا ریفرنډم د پرچۍ لیکلې وې په هغې لیکلي چې تاسو اسلام منئ که نه نو لاندې به ته هر ووټر لیکي چې हाँ یا نه तुम इस्लाम मानते हो नुत्तलान जिद्द सिलिकले शिचना तासु बहुरी कले पास पर चली कले जे तुम इस्लाम मानते हो नुलान दे लिखो कि हाँ या ना तब संगावे चीज़े इस्लाम न मान नुमुंगु लिखल चे हाँ मानता नु दोवे चे खच इस्लाम मने नु ज़पिंजो कालो ला सबर द दे परचे मतलब दाओ چې اسلام چې تاسو ها وکړه نو زه 5 کالو له صدر شم ځکه چې زه اسلام او شریعت بل په دې ملک په اسمبلی کې پیش کړي اسلام ته دی کنه قبل چاته پیش کړي اسلام ته پیش کړي نو تاسو په ایمان وایي چې اسلام ته د شریعت بل پیش کول څه معنا لري کدا یو دوکا دا چې دا قوم ته دوکا کوي یو ډونګ دی چې په دې ملک کې مچاو کړي تاسو اسلام له دې شریعت بل پیش کړي ما دا سوال چې اسلام بل دې چاته پیش کړي د شریعت په دې د شریعت بل خلاف ځنی سوال نه پیدا چې زه د شریعت بل خلاف و سوال دا دی چې اسلام شریعت بل دې پیش کړی چاته که اسمبلی ته دې پیش کړی او اسمبلی نه مني چې اسلام مونږ په دې ملک کې نه غواړو نو ته به حیثیت مسلمان او مولا استعفا ورکا او بار روزه چې د کفر فتوا په دې منبرانو ولګوي ٹھیک ده که نه چې کوم منبر را سره په اسمبلی کې دا نه ماني چې زه په دې ملک کې اسلام راوسته غواړم راځه چې د کفر فتوا پرې ولګوي که صدر صاحب وایي چې زه په دې ملک کې اسلام راوستل نه غواړم نو راوځه د اسمبلی نه استعفا ورکا او راوځه چې در سره داسې ډنډت کو چې دی م یاد په دې ملک کې کم یو صدر پایا کو شوی دی کم یو ایوب سره څه لوبې وشوې یحیی سره څه لوبې وشوې ناظم الدین سره څه لوبې وشوې
بوټو سره څنګه شي دا څه خیال ته به په آیاتو دي ستا حشر به د ټولو نه زیات خراب قسم په خدای دې زه درته یو ټکی والله چې د اسلام نوم یې نه اخیستی او اسلام یې شرمولی نه او ملا یې نه شرمولی مولیان یې په دې ملک په شرمونو وشرمول اسلام نوم یې په دې ملک په شرمونو وشرمولو که دا یې نه کولی ټول عمر له همدی که داسې نه همدی که الیکشن سره که وروره تاسو ګورئ دا وزیران دي صاحبه کټې به یې بدلې شي په بل روپ کې به د هندوانو یو مذهب دی د تناسخ او چې د ښه سړي روح چې دی چې مړ شي نو په بل ښه سړي کې راشي او د خراب سړي روح چېرته سپیمې کې راشي هغه د تناسخ کیسه ده په پاکستان کې خو دغه وزیران دي را به شي په ملا صاحب توبه وباسي چې څه مې کړي زه به یم چې سهار چې روک شي ماښام پیدا شي نو روک نه دی راځئ دغه خانان او نوابان دي بیا به یې مونږ توبه قبوله کړو ټیکټ به وله ورکړو په بل روپ کې به راشي تاسو وکتل دې خانانو نوابانو سره د خلیل مومندو کردارونه هغه جشنونه هغه په خیر راغلې هغه ستړي مشي نو ما ته خو د دې ملک مزاج معلوم دی او قوم طبیعت یې راته معلوم دی دغه خره دي کتې به والا بدلې کي په بل شي کې ده دې سړي چې کوم ظلم د اسلام سره و دې سړي د پاکستان په تاریخ کې